كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. زما محترم ورونو، د ایمان شعبې لدې لپاره بیانېدلې چې موږ او تاسو وپېژنو او د خپل ایمان غم وکړو. دا پکې مقصد او هدف دی. نو د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه هغه د رب العالمین سره محبت کول دي. خپل زړه د رب العالمین د محبت لپاره صفا کول دي او خپل زړه د رب العالمین په محبت باندې راډه کول دي او د خپل زړه د رب العالمین پورې متعلق کول دي. دا د ایمان ډیره مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بعض به د انسانانو کې داسې بدبخته هم شته دی چې هغه د غیر الله سره د بوتانو سره دومره محبت کوي که حب الله، لکه څنګه چې د الله سره محبت کوي. یعنی د الله محبت غیر الله ته ورکوي. دا ډېر بدبخته انسانان دي، دا مشرکین دي، دا د اور والا انسانان دي. خو والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه کسان چې مؤمنان دي، ایمانی دولت وسره ده، ایمانی سرمایه وسره ده، اشد حبا لله. نو د هغوی په زړه کې د رب العالمین مینه او محبت به ډیر پروت وي. نو د رب العالمین سره مینه کول دا د ایمان ډیره مهمه شعبه ده. زما عزتمندو، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. درې صفتونه دي د پښتورو په زړونو کې به راجمع کیږي او د دې په وجه باندې دا درې داسې صفتونه دي دا چې چا کې موجود شي نو د دې په وجه به د ایمان خوند وڅکي. حلاوة الایمان دې ته وایي چې مزیداره زندگی به وي، دا ژوند به ورته خوند ورکوي، دا عبادتونه به ورته خوند ورکوي، دا د الله د دین خدمت به ورته خوند ورکوي، اگر که دلته پکې تکلیف ملاویږي. د ټولو نه اول ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اول دا ده چې د الله رسول الله سبحانه وتعالى او د هغه رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته دومره محبوب شي چې د دین علاوه چې کوم څیزونه دي د هغوی ټولو نه د دوی محبت را مخکې شي. او دوهم ان يحب المرء لا يحبه الا لله. دویم دا چې د یو مؤمن سره محبت کوي صرف د الله سبحانه وتعالى د رضا لپاره. وجه دا ده چې د په زړه کې د الله سبحانه وتعالى رضا هغه مطلوب ده. او همدارنګه وان يكره الكفر بعد ان انقذه الله سبحانه وتعالى. دریم دا چې دا کفر دومره بد وګڼي ځکه الله ته خلاص کړی دی او دومره بد ګڼي کما یکره ان یقذف فی النار. لکه څومره چې دا بده ګڼي چې دا خلک یې راونیسي اور ته وغورځوي، دومره دا کفر ورته بد ښکاره شي. نو دا به د ایمان خوند وسکي. الغرض د رب العالمین سره مینه او محبت کول داغه محبت د عبادت د زما عزت مند چې الله سبحانه وتعالى ته انسان دومره عاجز شي
چې بالکل ورته د زړه په دې ځمکه کې دي او ډېر زیات ورته ځان ذلیله کړي، عاجزه شي، دا محبت به د غیر الله لپاره شرک دی. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. محبت د رب العالمین عبادت ستوي دا غسر بحد محبت کول، بنهایت محبت کول او ځان ورته ذلیله کول، دې ته د رب العالمین عبادت وي. الغرض د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه هغه د الله سبحانه وتعالی سره محبت کول دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی د هغه بندگانو نه په خپل فضل و کرم سره وګرځي کوم چې د رب العالمین سره رښتونی محبت کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.